دوبی هغه نوم چې نن د شګو له منځه راپورته شوی یو نړیوال ښار ته انځور ورکوي. دا ښار چې نن یې برجونه اسمان ته غځېدلي، کله وخت د کښتۍ جوړونکو، ماهیګیرو او مروارید کارکوونکو کوچنی کلی و. دا کیسه د ستر لید، هوډ او نه ستړي کېدونکې هڅې کیسه ده. راځئ د تاریخ پاڼې واړوو. دوبی لومړی ځل د میلادي 11مې پیړۍ په اسنادو کې یاده شوې ده، خو د نننۍ دوبی بنسټ په 1833 کال کې کېښودل شو، کله چې د بنیاس قبیلې له ابوظبي څخه د شیخ مکتوم بن بطي سره شاوخوا 800 کسان د دې ساحلي سیمې پر لور راکډه شول. دا حرکت د علي مکتوم واکمنۍ د پیل زنګ و. د 19مې پیړۍ په اوږدو کې دوبی د برطانیا تر اغیز لاندې یو بندري مرکز شو. د موقعیت له برکته دا ښار د ایران، هند، خلیجي سیمې او حتی افریقا سره سوداګري پیل کړې. دوبی د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې د مروارید ښکار مرکز و. سلګونه کسان به د اوږدو میاشتو لپاره د سمندر پر سر مرواریدو پسې روان وو. ژوند سخت و خو هیله ژوره. خو کله چې د جاپان مصنوعي مروارید بازار ته راغلل، دا صنعت د زوال لور ته لاړ. فقر، وچکالي او اقتصادي زوال د دوبی پر خلکو سخت اغیز وکړ. په 1960 میلادي کال کې د دوبی پر ځمکه کې د نفتو موندل یوه نوې دروازه خلاصه کړه. دا طبیعي شتمنۍ چې نورو ملتونو هم درلوده، د دوبی لپاره یوازې مالي بریا نه بلکې د هوښیارې پانګونې پیل شو. د شیخ راشد بن سعد علي مکتوم مشرانو لید دا و چې نفت به یو وخت خلاص شي، خو که نن سمه پانګونه وشي سبا به ډاډمن وي. د 1980 کلونو راهیسې دوبی د نړیوالو پانګوالو لپاره یو خلاص بازار شو. د بندرونو جوړېدل، نړیوال هوایي ډګر، سوداګریز مرکزونه، ازادي اقتصادي زونونه، دا هر څه د یوې عصري نړۍ نقشه وه. په 2000 میلادي کې دوبی د داسې پروژو اعلان وکړ چې نړۍ یې حیرانه کړه. برج العرب د نړۍ تر ټولو لوکس هوټل، پالم جمیرا مصنوعي ټاپو، برج خلیفه د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ، او دا هر څه یوازې په څو کلونو کې جوړ شول. نن د دوبی نړیوال هوایي ډګر د نړۍ تر ټولو ګڼو مسافرو څخه هرکلی کوي. د ترانسپورت عصري سیستم، سمارټ ښار جوړونه او د مصنوعي هوښ سره یو ځای د دوبی نوی عصر تعریف شوی. سیاحت د اقتصاد مهمه برخه ده. له صحرای سفاري نیولې تر دوبی مال، سپورت، نندارتونونو، کانفرانسونو او فرهنګي فستیوالونو پورې دوبی د هر چا لپاره ډیر څه لري. دوبی سره له دې چې عصري ښار دی، خپل ارزښتونه یې نه دي هیر کړي. زاړه بازارونه، دودیزې معماري، اسلامي ارزښتونه، د رمضان ځانګړې فضا، دا هر څه د یو توازن نښه ده. دوبی نن د مصنوعي هوښ، فضایي تحقیقاتو او شته انرژي پر لور روان دی. د دوبی 2040 ستراتیژي ښیي چې دا ښار غواړي د نړۍ تر ټولو غوره ژوندځای شي، شین، پاک، هوښیار او شفاف. له شګو څخه تر برجونو دا یوه کیسه ده چې ښوونه کوي که لید ولري، که زړورتیا او باور ولري، نو هیڅ هم ناممکن نه دی. د نورو جالبو ویډیوګانو د کتلو په موخه له موږ سره پاتې شئ.